السلام علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو. په هغه ورځو تاسو د ته به د خبرو فاجعه نه پته لګي باندې چې خلک مړی مې هم خرابه ده. خو بیا هم یو ملګري کمنټ کړی و چې یاره مونږ د فیسبوک چې کوم هیر شوی پاسورډ وي نو هغه به چې کوم دی مونږ څنګه معلومو، مطلب زمونږ چې کوم زمونږ پاسورډ وي هغه هیر شوی وي د فیسبوک او هغه چې کوم دی مونږ ته پته نه لګي آی ډي مو چې کوم دی آن وي. خو مطلب که چېرته زمونږ د لاګ آوټ شوی نه لاګ ان وي، خو که زمونږ نه چېرته لاګ آوټ شوه نو دا به چې کوم دی بیا مونږه مطلب څنګه راکولاو، ټیک ده. نو دغه دپاره چې کوم دی دا ویډیو د دغه ملګرو دپاره تاسو چې کوم دی ټول داسې کولی شئ چې مطلب ستاسو موبایل دی او هغې کې تاسو سره چې کوم دی فیسبوک آن وي، خو تاسو نه چې کوم دی د هغې څه وي پاسورډ هیر شوی وي، ټیک ده. نو که تاسو نه چېرته پاسورډ هیر شوی وي نو بیا چې کوم دی دا ویډیو ستاسو دپاره ده. تاسو دغه پاسورډ چې کوم دی هغه کم پاسورډ مو ورکړی تاسو بالکل چې کوم دی هماغه پاسورډ چې کوم دی څه کولی شئ، یعنې دې یعنې ستاسو چې کومه آی ډي ده د هغې دپاره څه کولی شئ، یعنې راغوښتی شئ او هغه پاسورډ چې کوم تاسو نه هیر دی، تاسو ذهن نه وتی دی، هغه چې کوم دی ستاسو سره په موبایل کې پروت دی خو تاسو ته پته نشته، ټیک ده. نو دې دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چېرې تاسو سره هم دغه شانتې کې څه وي، تاسو به راشئ خپل موبایل ته څه ته کروم ته، ټیک ده. ستاسو سره موبایل کې چې خامخا دغه کروم ویب سایټ به دا په هر موبایل کې وي، تاسو به چې کوم دی دغه کروم ویب سایټ ته څه وکئ، دې ته به تاسو چې کوم دی انټري وکئ، یعنې دې ته به تاسو راشئ. چې کله تاسو دې موبایل ته راشئ دلته چې کوم تاسو په دې باندې مطلب موبایل د کروم ته راشئ، تاسو په دې باندې څه وکئ کلیک به کوئ، ټیک ده. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو سره به چې کوم دی دغه شانتې دا کروم څه شي اوپن شي. ما سره اوپن کېږي خو د سیګنلو چې کوم دی لږ مسله ده نو دې به وایي چې کوم دی دا لږ ټایم اخلي. خو چې کله تاسو سره اوپن شي نو تاسو به چې کوم دی داسې کار وکئ چې بل دا بره دا 3 ډاټ وینئ، ټیک ده. په دې 3 ډاټ باندې به تاسو څه وکئ کلیک به کوئ، دغه 3 ډاټ چې کوم دي، ټیک ده. چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو سره به چې کوم دی دقه شانتې څه شي انټر سپیس به سره تاسو سره څه شي کولاو به شي. تاسو به چې کوم دی لږ سکرول ډاون کوئ تاسو چې کوم دی لاندې تاسو ته دا ښکاري دلته به تاسو راشئ څه ته د دې موبایل نه د کروم چې کوم سیټینګ دی دې سیټینګ ته به تاسو راشئ او په دې سیټینګ باندې به تاسو څه وکئ کلیک به کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوو تاسو سره چې کوم دی اوس تیزي کې مطلب جیمیل اوپن شو، یعنې چې کله تاسو ګوره موبایل واخلئ او په موبایل کې تاسو چې کوم دی تر ټولو لومبی چې کوم تاسو څه کوئ خپل موبایل کې تاسو جوړوئ جیمیل جوړوئ، ټیک ده. چې کله تاسو جیمیل جوړوئ نو هغې نه بعد چې کوم تاسو فیسبوک او واتساپ او هر یو څیز چې کوم دی تاسو د هغې نه بعد څه کوئ انسټال کوئ، ټیک ده. یعنې کله چې جیمیل اوپن کوئ تاسو او پلی سټور آن شي، چې کله پلی سټور آن شي تاسو د هغې نه بعد تاسو څه کوئ بیا چې کوم دی مطلب که فیسبوک جوړوئ که هر څه جوړوئ خو دا د جیمیل نه بعد کېږي، مطلب لومبی به تاسو سره خامخا جیمیل کولاویږي، تاسو به جیمیل کولاوئ نو مطلب تاسو سره به دغه جیمیل چې کوم دی تاسو پکې لومبی یعنې تاسو دومره پته وي که تاسو موبایل کې چېرته شپږ اووه جیمیل هم وي خو مطلب تاسو سره هغه جیمیل یعنې کوم جیمیل چې تاسو په لومبی پکې دغه کړی دی په هغه جیمیل باندې تاسو مطلب خپل آی ډي جوړه کړې د فیسبوک تاسو داسې کار وکړئ چې هغه جیمیل به دلته تاسو سلیکټ کړئ. مطلب ما سره نور جیمیل هم دي خو چې کوم دی نو ما په دې چې کوم دی ما لومبی دغه جیمیل باندې هر څه کړي، ټیک ده. نو چې کوم دی دغه جیمیل چې کوم دی ما اوپن کړل تاسو دلته راکوشئ هلته تاسو ته ښکاري مطلب تاسو دا کتلی شئ دې ته به تاسو راشئ دا تاسو ته ښکاري دا څه دي دا یې لیکلی دي ګوګل پاسورډ منیجر، ټیک ده. په دې باندې تاسو وکئ کلیک به کوئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو دې ځای کې چې کوم تاسو ته وګورئ چې مطلب په دې جیمیل باندې تاسو څومره هر څه هم چې کوم دی اوپن کړي وي هغه تاسو ته څه شي هغه تاسو ته ښکاره شي. هلته تاسو کتی شئ زما چې کوم دی د باینانس اکاونټ دی، دې نه علاوه چې کوم دی بینکس دی، بیټ ګیټ دی، بای بیټ دی وغیره وغیره، دا چې کوم دی ډسکارډ دی، ایزي پیسه. نو تاسو دلته کتی شئ ملګرو ما سره چې کوم دی زما دغه ټول اکاونټ دي په دې جیمیل باندې جوړې دي. تاسو هم کوشش کوئ چې هر یو اکاونټ جوړوئ نو په یو جیمیل جوړوئ چې بیا ورپسې تاسو ته ګرځېدل مشکل نه وي، ټیک ده. دلته تاسو ښکاري دا دلته چې کوم دی دا زما چې کوم فیسبوک دی د هغه اکاونټ مطلب د هغې چې کوم اکاونټ دی دلته کې زما چې کوم دی دغه اکاونټ دی، ټیک ده. په دې باندې تاسو کله کلیک کوئ تاسو نه به چې کوم دی پاسورډ غواړي د موبایل چې کوم پاسورډ وي سکرین والا او تاسو ورکئ مطلب زما د چې کوم دی اوس دغه فنګر یعنې مطلب غواړي، ټیک ده. دا اوس ګورئ تاسو ورته کتی شئ یعنې دا ستاسو هغه نمبر دي یعنې چې په کوم باندې ستاسو څه جوړ دی یعنې فیسبوک جوړ دی، ټیک ده. ستاسو اکاونټ پې جوړ دی دا هغه نمبر دی، ټیک ده. او دا لاندې چې کوم دی دلته کې نه دا پاسورډ یې لیکلی دی تاسو په دې سترګې نشان باندې څه وکئ په دې باندې تاسو کلیک کوئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو ته به دا چې کوم دی ښکاره شي تاسو ته زه نه ښکاره کوم، ټیک ده. زما چې کوم دی پرسنل دغه پاسورډ دي او دې کاپي باندې به تاسو کلیک کوئ دلته تاسو کاپي والئ او لاړ به شئ تاسو چې کوم دی که کاپي نه اخلئ مطلب خو تاسو ته به چې کوم دی دلته نه معلومې شي چې دې سترګې نشان باندې به چې کوم دی تاسو څه وکئ کلیک به کوئ. نو دا وه د پاسورډو معلومولو
په حوالې سره ویډیو که چېرې تاسو ته نور کوم مشکلات وي نو هغې دپاره هم چې کوم تاسو کمنټ کولی شئ انشاءالله تاسو ته به چې کوم دی زه دا ښایم والسلام